نو دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کسو دریای نیل واقع تاسو بار بار اوریدلی دا دریای نیل با کال کې او پیرا اوچ شو داګي کې بوبا ختم شوي بیا با دا غزه خلکو یو ځوان جنې چې پیغله واده شوي ني هغه به ډول او سنگار کړه او هغه به کم دی دریای نیل ته اوس بارلا داګي نه پس په دریای نیل هغه چلی دو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ورته خط لیکي او ورته وی کته زما د رب په حکم باندې چلیږي نو زه په دې وخت کې د خپل رب خلیفہ يم پس مکه باندې داغه پیغمبر خلیفہ يم زتا ته حکم کوم چې روان شه او کله بل چا په حکم باندې چلیږي نو ستا خپل خوخه هغه روکا چې وروړه واغې ورواچولا تر نن ورځې پوری درې نیل لري وچه یو پیرا هغه د یو جهاد نه واپس وا صحابه کرام باز هغه رسیدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبه ترتیب بداو چې مسجد ته تشریف راوړو نو پلار کې ورتا یو تور ویندا ترمذی شریف هم ذکر کړی دی یو تور ویندا ورتا ولاړه او لاس کې ور سره تمبل او ورته ویل چې ما دا منخت کړي وا چې الله جل جلاله تاسو د دې سفر نه روح سلامت راولي او صحابه کرام هم راشي نو زبد خپل تمبل وخم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا پسورلیو او ورته فرمایل ک منخت دی نه کړي نو ما واخا او ک منخت لري کړي دا لکه منخت خو واجب شي نو بس بیا واخا نو هغه تمبل شروع چې تمبل شروع کو نو تمبل आवाज لری لری پورتلو نو بعد صحابه کرام چې کوم موجود واغیم راغلو ماشومانم ته ټول لا ټول شو پدې کې عمر رضی الله تعالی عنہ راخاره شو عمر رضی الله تعالی عنہ چې را مخامخ شو نو هغه ویني د تمبل د پټولو دی ور سره نو هغه تمبل لاندې کې خو د پاسه به کې ناشتا نبی علیہ السلام په خندا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې عمره تانا شیاطین الجن سکه چې شیاطین الانس ستانه یریږي او ستانه حیا کوي چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ایران او فارس باندې د حمله اراده وکړه نو صحابه کرام راجم کړ او ورته داګینه مشوره واغسته ټول صحابه کرام هغه ناستو مشورې ته راجم شو کوم اهل شورا چې د ټول نه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره واغسته نو ورته ویل تاسو لک صبر وکي زرا اعظم روایت نکلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا شورا دا مجلس نه پاسینو او لاړو غیب شو اهلی شورا ناستو د مونږ وخراغه اگی مونږ کو د روټه وخراغه روټه وخړه خو د شورا مجلس نه ورانه یو رسته رشوا دو ورځې تیرې شوې درې ورځې تیرې شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغ او خاندلې وی تاسو یې جوړ عمر تختیدو خود تختیدل نه په ایران والو باندې حمله لپاره زره مشورې لپاره تلو اگی ورته لا شورا خدا رنا تاسو چا سره مشورې لته دي وی ما زمکه سره مشوره وکړه چې زما مجاهدین برادي تاسو به داږي سمدد کوي نو زمکه نه وعده واغستا چې ستاره مجاهدینو مدد وکړو د غرونو سره مې مشوره وکړه او هغه نه ودا تاسو کو چې زما مجاهدین برادي تاسو به زماره مجاهدینو سره امداد کوي بیا سمندر ته لاړم دا درې ورځې مې اسې تیرې نکړې د سمندر نه مې واده واغستا زکه د ایران ته راتلو د پارمنس کې سمندرو نو دونا دی لخرو د پاره دونا کشتیان او جهازونه تیارول د وبو دا ګران کارو نو ما دا سمندر سره مشوره وکړه چې زما مجاهدین راځي تاسو باغی سره سکوي نو ای سمندر راته ویل چې مونږ با ستا مجاهدین نډوبو هغه ته بلکې د فرش پشان یو چې هر کله راځي نو راځي هواګانو سره مشوره وکړه
چې زما مجاهدین فارس او ایران باندې حمله کوي او هلته د الله دین دعوت لذي که دعوت یې ومنو خو ټیک تا که دعوت یې ونه منو نو اسلم تسلم بیا به جهاد کوي قتال به کوي نو تاسو سوای هغیم را سره واده وکړه چې مونږ به هغې مدد کوو اسمانونو سره مشوره وکړه د اسمانونو نه مې هم واده واغسته نو اهل شورا والے ته ویل ما چې 3 ورځې تیرې کړې نو دا مې په دې تیرې کړې اوس زمونږ د ټولو چې کومه مشورې چې اوس مشر څوک شي د جهاد امیر څوک شي او کم کم خلک په دې کې شي هغې لښکر دې تیار شي اوس ته لاړ شي د تاریخ کتابونو لیکلي چې ایران والو ته چې منځ کې کم سمندر حایل دی هغه سمندر ته صحابه کرام ورسېدل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ خبره اورېدلې وه او هلته اعلان وکړي چې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې په حکم سر راغلي یو په ایران او فارس باندې حمله کوو موږ د نبی علیه السلام د خلیفہ د هغه مجاهدین یو د هغې استازي یو نو اهل فارس خپلو کتابونو کې لیکلي چې اهل فارس ویل دیو آمدن چې دا خو دیوان دی انسانان نه دي ځکه چې دا هغې په سمندر باندې خپل اسونه ور واچول نو سمندر هغې نه دي ډوب کړي لکه بالکل د فرش په شان د هغې چپې هغه ودرېدې او صحابه کرام او تابعین په هغې باندې لاړل اهل فارسو د سره هغې سره اډو جنګ ونه کو بغیر د جنګ هغې ویل چې کم خلک داسې دي چې سمندر یې نه ډوبوي کم خلک داسې دي چې د دونه لرې نه سفرونه هغې وکړه سمندر د هغې میلمستیا کوي موږ به دې سره څه قسمه جنګ او جهاد وکړو عزتمندو د دین د ټولو نه ړومبې چې چا د نبی علیه السلام تابعداري کړې ده هغه صحابه کرام دي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صحابه کرامو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په دعوت باندې په سړو کې د ټول نړومبې مسلمان دي د ټول نړومبې شاګرد دي ځکه دا مجلس د استاد او د شاګرد دی او د هغې په خوشحالۍ کې موږ راجمع شوي او زموږ هر مؤمن مسلمان د هغه استاد شته او هغه د چا شاګرد دی او که هغه په خپله استاد دی نو د هغه شاګردان شته د ټول نړومبې استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول نړومبې شاګرد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم انسان اللہ جل جلالہ حاغیل او داس درجہ ورکڑے وا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ما الله جل جلالہ ولیدو چې دا داغه د خپل شان مطابق دا الله جل جلالہ بلاس کی هغه ترازو او تلاوا او یو طرف ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعمال آغا چولیو او بل طرف ته د ټول امت اعمال چولیو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طرف چې کم اعمال والا طرف هغه تلای هغه چابړې درونو د ټول امت په اعمال باندې په دی وجه نبی علیہ السلام فرمای ارحم امتی بامتی ابوبکر زما په امت کې د ټولو نه زیات رحم کون کے ارحم آغا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ځانله یو موضوع ده چې دغه رحم دا د څه د وجې یا د هغې د دغې رحم د نبي علیه السلام د تلو نه پس هغه کم وخت مونږ تېرې او هغې ته هغه وخت ملاو شوی کم دی خو هغې ډېر غټ کارونه په دې کې کړي څونه فتنې چې مخې ته راغلي که د ارتداد فتنه وه که د زکات نه د انکار فتنه وه که د نبوت او د ختم نبوت مخالفت کې مسلمه کذاب روچت شی او د نبوت دعوی کړي وا داغي په مقابله کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 1200 صحابه کرام او تابعین شهیدان کړو خو د نبی علیه السلام د ختم نبوت او د تاجدار ختم نبوت په عزت باندې هغه یو حرف هم پرې نه ښودو هغه فتنې بالکل د جړلې نه ختمه کړه او اوس هم کله ختم نبوت دا مسله دا محفوظه پاتې کېدی شي نو دې لپاره ټولو نه ړومبې
د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کملار د مسلمه کذاب د پاره اختیار کړي وا هغه لار که امت اختیار کړه نو د ختم نبوت منکرین به ټول ختم شي. خو افسوس دا چې مونږ باندې اسلامی نظامونه نشتا، مونږ باندې داسې خلق مسلط دي چې هغه د غیرو لمن خالف امری والا خلق دي. نو جعل الذلة والصغار لمن خالف امری. نبی علیہ السلام فرمای چې داسې خلق چې زما د امر او زما د دین مخالفت کوي نو هغې لپاره ذلت دی، مسکنت دی او بدبختیاره دا خلکو لپاره چې زما د دین مخالفت کوي. نو زما عزتمندو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه شخصیت مشکات شریف کې مونږ ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خلق د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دور کې ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف حدیث ته ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمای چې یو پیرا پزمکه باندې زلزله راغله د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره لاس کې کوړه وا چې کله خلیفہ شوی نو نو توره به ور سره لاس کې وا د نیام نه بغیر، او چې کله خلیفہ شو نو د احتیاط لپاره توره هغه تیږي ته واچوله او تورې چې کوم نه نیام کې کېښوده او کوړې را واغسته. نو کوړې ځمکې له را واچوله چې ولې عمر پتا باندې ګناه کړې ده، پتا باندې څه مخالفت کړی دی. د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د زمانی نواله تر نن تاریخا د مدینی پزمکه باندې زلزله نه راغلی. داسې خلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی جعل العزت چاچی د ما د دین تابعداری وکړه الله جل جلاله باغیله عزتم ورکی او اغیله با عظمتم ورکی. اوس چې د دې ټولو خبرو مقصد سره ما تاسو چې په کوم مجلس کې شریک شوي یو دا واړه واړه ماشومان چې په ناظره باندې قرآن پاک ویل په قرآن پاک حفظ کو د دې د خوشحاله کې مونږ شریک شوي یو. جعل العزت والوقار لمن تابع امری. الله جل جلاله دیله عزت ورکو، دیله وقار ورکو. نن د دې دستربندې په خوشحاله کې مونږ تاسو الحمدلله راجم شوي یو. زما عزتمندو کما او تاسو وایو چې دا عزت او دا وقار دی مونږ او تاسو ته په ټوله دنیا کې را نصیب شي نو کم کلام چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی دا کلام سره به قرآن پاک سره به مو تاسو مینه کوو. د دغې رجال الله هغه حضرات چې هغه د نبی علیه السلام نه پس ټول دین په ټوله دنیا کې شته کو صحابه کرام هغې سره به مینه کوو. د هغې په طور طریقو باندې او په خپل دین کې هغه شان چلیږو او صحابه کرام معیار حق دي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که تاسو داسې ایمان راوړئ لکه صحابه کرامو چې څنګه ایمان راوړی دی فقد اهتدوا تاسو به هدایت بیا مومئ. زما عزتمندو خبرې ډېرې واقعات ډېر خو چونکې وخت مختصر دی او نور شیوخ حضرات او مشران هغې تشریف فرماري نو دلته انشاءالله تعالی ما او تاسو به یو واده کوو چې الله جل جلاله کوم دین ما او تاسو پورې را رسولی دی د هغه دین چې کوم مرکزونه دي هغه مدرسې دي، خانقاګانې دي، مراکز دي تبلیغي، دغه شان د جهاد میدانونه دي، د دین چې څونه شوبې دي انشاءالله تعالی موږ او تاسو به د هغې کې د خپل خدمت مالی جاني حساب څوک تیاری انشاءالله د دین کمی شوبې چې دي خصوصا دی وخت موږ او تاسو سره دا مدرسه ده د دې مدرسې ټول ضروريات حاجات د ما او تاسو مخې ته دي مالی او جاني دې سره چې موږ او تاسو هغه دې سره امداد وکړو او دې سره ملاتړ جوړ شو خپل بچی دي ته حواله کو خپل اولاد دي ته حواله کو چې دلته هغه ناظره حفظ او علم هغه حاصل کی او د دې کوم ضروريات دي تاسو خو پوهیږئ چې یو کور بغیر د خرچې نه چلیږي دا دونه غټه مدرسه دونه طالبان هغه هم بغیر د خرچې نه چلیږي. الله جل جلاله دې مو تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعدار او تابعین کې راولي داغیر دین مددگارو کې راولي او د مخالفین نه د الله جل شانه هم استاد حفاظت کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاک الله.
दाऊ जनाब जनरल खत्म नबूवत हज़रत मौलाना नदीम अहमद